cover page. بسم الله الرحمن الرحيم. ظرف كلمة ضخم ولا وا دم ولا ها بسم الله الرحمن الرحيم. टेबल की खबर करी टेबल प्रॉपर्टी वयले वा प्रॉपर्टी को वयले वो नंबर टेबल प्रॉपर्टी वाय सही दा दा गोरंदा टेबल डिजाइन को दा तरह से वो डिजाइन करने के डिजाइन क्लास वस चाहिए लेआउट चाहिए प्रॉपर्टी दा सही दा اول ټیبل دا رو دا کالم دا سیل دا وچ دا الټ ټیکست دا ګوره دا فکر وکړه ما په دا شان د تشخیص ټیبل مکمل دا رو دې ته وایي چې کالم دې ته وایي او سیل یو وخت دې ته وایي یاد نه مده مصدر پر ځان سیټینګ دا ول ټیبل لپاره سیټینګ دا مینه ټیبل پریپیرډ وایي دا مطلب ټیبل ته پراخواله ورکړي په دې سبب د څه وکړي دا دوه کارونه ترنه ډیلیټ کما ختم شو دې ټیبل ته مثلا څه ورکړي پراخواله ورکړي کله چې دې څه ورکړي پراخواله ورکړي یا غاټي کې ورکړي په دا ټیبل په سم سوس کوچنای ساتل د اندازه څنګه کول ورته کما ده زیاته کوته چې په کوچې نو څنګه کوي صحیح ده یا تر څه دا اندازه شو کې په انچ فیصدي باندې دواړه واحدات صحیح ده لیفت دا سنټر دا رائټ ته چې مثال دې ځکه تاریخ نه کړی وي دا ټیبل اوس کوم طرف ته ده چپ طرف ته ده رائټ ته انتخاب په سنټر کې کوم ورچت راغی یا مثال ته انتخاب کړ رائټ ټو رائټ طرف ته ولاړ شي لاړ نه لاړ کوم طرف ته استاسو وړي هغه طرف ته څنګه کولای شي انتقال کولای شي بل چې در سره یو اراوند دا یو نوم دا اراوند سمانه ګر چا پیرانون سمانه هیڅ که اراوند انتخاب کوم چې کوم وځه کولای شي دې چې بس ګر چا پیر لیکنه وکړه وګوره دې طرف ته لیکنه راغله کنه راغله که چې ته راځي ته چې انتخاب کوم نوم سمانه نه جوړ سره کیږي ګوره وځه ته لیکنه کوو چې وځ کینه نه کیږي نو مطلب دا چې دا څنګه لیکنه ته نه سره کولای صحیح ده خاصه تکلیف و جاش شو ورته وګوره دی هغه بهر څنګه دي کرشنه ابو صبر اراوند تخامخه اوشته دا څنګه ده هیڅ په کې چې لیکنه شروع کړه ټیبل کې ګوره زه تکلیف کوم په دې ځای کې دلته خو لیکنه چیرته کیږي هغه اراوند راسي چیرته ټیبل باندې ودرېږي لیاوټ ته لیاوټ چې راسي پراپرټي د تنون انتخاب دي سره اراوند انتخاب ده اوس ګور کته دلته لیکنه کوي چیرته کیږي ټیبل مطلب ټیبل خو د ګر چاپیر لیکنه نشي کولای چې ته ولس نه اراوند دی مطلب ګر چاپیر کې نه اراوند باندې خاطر وګور لیکنه به چیرته راشي ګر چاپیر برابر صحیح ده رائټ ټو لیفت سکارتي او لیفت ټو رائټ سکارتي مثال په دې کې ولته ما سره ټیبل سره دا خو دوه کرشه ده کله مثال دا زیات کم لیکس یا ور ترای سم انزر چې لیفت سره څو کارونه اضافه کنه ته ولته سمې جاب سیلری کنیکشن او بیا چې ټوټل اوس غواړئ مثال دا ټیبل څنګه کې وایړوي نیم یو طرف کې ټوټل دې ختم کمال تاو کې نه راوځي چې تا رائټ لیفت اوکې کو څو ګور نیم دې ته نیم جاب سیلری کنیکشن او بیا ټوټل کوم مثال په پښتو هغه لیکل وی چې صحیح ده دا تر څه پراپرټي ته پراپرټي کې چې انتخاب کا لیفت ټو رائټ اوکې کو ور لیفت ټو رائټ کوو صحیح ده لکه مثال بعضی وخت څوک خطا شوی د دې څنګه لیکل وی تجوید دې فائدہ څه ده مثال دې فانه لیکل وی نو ما د فلار نو مثال صحیح ده تنخواه مثلا کمیشن او بیا چې مثال ټوټل دا خو څه چا طرف نه ده تاسو کوی زده کوم طرف نه لګل دی بل طرف ته واړه راځي پراپرټي ته کدي زده نو بیا چک کوي بیا مکمل ډیلیټ کوي به سر نه کوي کدي زده او بس به تر راځي رائټ ټو اوکې کو ګورا نوم دی پلان من تنخواه کمیشن او ټوټل راوس نو برابر دا مشکل ها دا مشکل نه هغه څه نه څنګه کوي رائټ ټو ویب ده بارډر انشیډینګ پرون درته اس مطلب دې ته بارډر ورته راشي کوم بارډر ورته دا رنگ کوم مثال شین رنگ دی دا شین رنگ دی صحیح ده او کوم سایز ورکه مثال دا نمونه سایز ها داسې څه شو دا شین سایز ده ټول ته دراسي اوکې کا به به چک اوکې به ټول باندې دا بارډر څنګه شکل ټی بټن کوی د لاندې لازم دا بارډر خپل دا سټایل نه ده خپل باندې دا صحیح ده آپشن تراسي په آپشن کې اصول خبرې دي ټاپ دا باټم دا بچا دا لیفت ټو رائټ ډیفالت سیل مرجن پیژنئ ګوره یو د صفحې مرجن دی دا دې ته کوم مرجن کیږي رائټ دې ته کوم کیږي لیفت او دې ته
ټاپ او دې ته کوم مرجن ویل کېږي ور خپل سره ولیکي کې باټم مرجن وینه مرجن دا ته کېږي حاشیه ته کېږي یا ګرځ چاپیره او دته بیا سیل د حجره د وینه د حجرې دغه مرجن سره د وینه د کوم مرجن ویل کېږي لیفت او دې ته کوم ویل کېږي رائټ دته خپل باندې مرجن لري نه دا کوم مرجن دا ټاپ وګوره او یا دا کوم مرجن دا باټم صحیح ده بس ته غواړې د مرجن کې چې راولې تغیر راولې دلته لاندې راوستلی سي او دې ځای نه خپل اندازه په مولای زیاتولی سي اپشن کې سلای سي ګور دې ځای نه کولی سي چې وکړي اندازه ورته کمه کړې بیا څنګه کې ورته زیاته یې کړي لیفټ ټو باټم او رایټ لکه اوس مې درته وویل صحیح ده کې که بیا وکړي که وګوره لیفټ ټو باټم او رایټ ته به څنګه شي زیاته به سي دې ځای نه اسانه طریقه ده دا مینه ده کولی سي یا دغه پته کې بیا دې طرف ته کړي دې ځای راسم سره دې ته راوړئ دا صحیح شو ورپسې بل ده دلته پاس مې یو څه اپشن شته پوزیشن مثال کوم طرف ته غواړې لیفټ ټو رایټ دا باندې خو انشاءالله پوه شو که نه څه کوم طرف ته یې غواړې بل در سره دلته یو دوه کیسې نور دي یو کالم ده یو شی ده یو پیج ده که مثال دلته پیج انتخاب کړم او بیا ورته وایم چې کوم طرف ته دې لاړ شي لیفټ طرف ته وګورم مکمل چپ طرف ته لاړ شي او مکمل صفحه ته ځان ورسوي وینې که رایټ طرف ته کوم کوم طرف ته به ځان رسوي مکمل به صفحه ته ځان رسوي ګوره راپسې چېرته رایټ ته اوکې به یې کې وګوره مکمل صفحه ته ځان ورسوي که نه شو زوینس که لیفټ طرف ته ځي که ټاپ کار طرف ته ځي وایي تر دې مرجن پورې ځي تر دې ځایه پورې مکمل دې نه رسېږي نو دلته بیا چین انتخاب کې مرجن اپن کې د کالمونه اخلي بیا به تر کالم پورې ځي وګوره اوس یې اوکې که چې اوکې دې وګوره څه شي پورې راغی لیکن اوس یې که لیفټ طرف ته وړي تر دې مرجن پورې ځي که رایټ ته وړي تر دې مرجن پورې مطلب مکمل به یو بل طرف ته صفحه ته ځان دا دې اډوانس اپشن کړی دی دا نه کومه څه نه ده بل ټاپ هغه د مطلب غواړي دا ټیبل څنګه کې دا خو پوکي او حرکت تو بیا مطلب عمود مثال سنټر کې دراسي وکي کله بیا وکي کوم چت راغی ټیبل فکس صفحه ما بین کې راغی دی عمود طرف نه فاصله لان سیدا یا مثال غواړي د چت دراسي اپشن دراسي پوزیشن ته دلته انتخاب کې چت دراسي پر مثال ټاپ طرف ته دراسي وکي کوم چت دراسي ټاپ ته زمسو بل د لاندې ډیفرنس فرام سراوند ټیکسټ مثال کچېرته یو ټیبل ته رسم کړی دی ټیبل شاوخوا دې لیکنه کړې وي ټیبل ته رسم کړی دی ټیبل شاوخوا څه لیکلي دی لیکنه مثال ته راځم ډیلیټ کالم ته او په دې ځای کې دا کالمونه چک کړم ډیلیټ رو دا یو لیکنه دا ټیبل راخوند دې لیکنې په مابین کې کوم دلته اوس ته دا ټیبل شاوخوا د لیکنه څومره نږدې دي که دې ازاده وي ترې نه صحیح ده راپسې چېرته لیاوټ ته پراپرټي ته به راسي پراپرټي کې دلته پوزیشن ته راسي بیا ورته مثال چپ طرف ته څومره ورته نږدې وي وګوره ټاپ طرف نه څومره ترې لرې وي باټم طرف نه لیفټ طرف نه څومره ترې لرې وي د لیکنې او د ټیبل په مابین کې فاصله درته ښیي اوکې که وګوره چاپېره لرې شي ترې صحیح ده بېرته غواړې چې ورته نږدې کې پوزیشن ته به راسي دا به ورته نږدې کې صفر او دا به څنګه کې صفر دا به څه کې دا وګوره ټوله لیکنه څنګه شي ورته نږدې شو که نه شو نږدې صحیح ده هغه پاس دلته پاراګراف بیل شوی دی ځکه لیک شوی دی صحیح ده که لیکنه وکړي بیا بېرته ترې کېږي ارام بل څه ده پوزیشن کې موو ویت ټیکسټ څه لیکلی دی دې باندې څوک پوهېږئ داسې په زه وایم داسې حرکت ده پوه شوم افضل وګوره لیکنه وکړي دلته یو دا ټیبل اراوند کړي دلته دې نه چې کوي اراوند اوس کله چې مثال تاسو د لیکنه حرکت لاندې ورکوي دې ځای نه دا ټیبل څنګه کوي ذاته حرکت کوي که نه کوي ورکه بروړي بر حرکت څنګه کوي لاندې کې چې تراسي ټیبل ته لیاوټ تراسي بیا چې تراسي پراپرټي ته او دلته څه دی اپشن تراسي په اپشن کې ورته کې څه شي موو ټیکس نه ټیک مارک لري کې بیا اوکې دي اوکې کو بیا اوکې کې وس لیکنه خپل حرکت ورکوي ټیبل به چیرته وي خپل ضرورت دي حرکت کوي سره نه کوي زمسو بل چې دا الاو اورلیف د کې مثال کې دوه ټیبل رسم کړي څو ټیبل دوه لکه یو دا ټیبل شو دې نه لاندې د ریزم دې کې اسماته انزرت راځم په انزرت څو کړم دا اوس باندې دا ټیبل یې ته نږدې کما
کولای شي کنه څنګه کولای همدار کنه څنګه کولای شي مثال یو ټیبل راوخم په بل باندې څنګه کما پاسه وته مثال دار راخما یو چې د ډیلیټ کوم ډیلیټ څه کولای شي دار راوخم په دې باندې څنګه کما پاسه وته ما باندې کرا کنه راغی چې ته کولای شي نه د یو بل ته نږدې کیږي نه مطلب پراپرټی ته براشي دلته الاو اورلپ یو ټیک مارک ده ارام ته براشي الاو اورلپ وګورئ بس نه څنګه کولای دا دغه نږدې کما ګوره هغه ټیبل څنګه کې بلې کنه بلې یم مثلا ته بره واچو وګورئ هغه ټیبل دلته راغی بل چیرته لاړ بره کلاند راوړي ګوره دا کې نه لاندې کیږي داسې مطلب یو بل ته نږدې نه ورځي صحیح ده شرط به دا وي چې دواړه باید کوم حالت کې وي ارام حالت کې وي ځکه ارام حالت کې نه وي کار نه کوي دا باید په ارام حالت کې چې ته غواړې نه یو بل ته څنګه وي نږدې کېږي یو بل باندې پاس راځي مطلب نه را بسې چې ته پراپرټی ته پوزیشن ته دا ټیک مارک څنګه کې سلام دې کوم چې دې بیا به موږ کو اوس نه شي کولای دا یو ټیبل څه دا سیټینګ باید دوړو لپاره یو شان وشم چې کله یو لپاره باندې یو لپاره نه کوم بیا ما مشکل جوړوي بیا ورته به راسي پوزیشن ته راسي دا به اراوند کې سره زتا دا اورلپ ټیک مارک څنګه کې لري کې خلاص بیا به بری یو تراسي پراپرټی ته راسي اراوند به کې اورلپ ټیک مارک څنګه کې لري به کې اوکې به کې دا ور وسه نه څنګه کولای دا ټیبل ته څنګه کما دې کما بره راوخلا دا راوخلا ته واچو په دې ما باندې را کنه راغی دې نه ځښنی صاحب تصویر کې درکم دا چې څه یو تصویر څه یو بل راخمه ټیبل چاهما ټیبل را کنه راغی ټیبل یا ورته راځم پراپرټی ته راځم دلته ارام ته راځم بیا مثال راځم چې د ټیک مارک څنګه کومه لګوم یو چې کومه بیا یو کې کومه څه کولای شم دا تصویر راخم په دې کې چې وکړم پاسه کې راځي کنه راځي چې ته غواړې نه دا تصویر کې په دې ټیبل کې د پاسه نه راځي مطلب نه د سره اورلکیز نه یو بل باندې پاسه نه راځي نو ټیک مارک څنګه کوي لری به کوي انده معنا ټیبل ته برایسي بیا ورته بیا راشي بیا پراپرټی کې برایسي چیرته پوزیشن ته دا ټیک مارک لري کې اوکې به کې اوس ورته وګورئ دا تصویر نږدې کوم دا ټیبل به چیرته ځي چې نه تختی به صحیح ده دا وګوره ټیبل څنګه دی کله ته چې لاندې ترن راځي وګوره ځکه نه دي ترنه مخکې مې تصویر راوست دې کې باندې نه لیدل کوم نه لیدل اوس به ترنه تختی وګوره ځکه ته اورلپ څنګه کړی دا فال کړی مې دا فال سمانه ان دا مطلب څه نه دی مې ګور لاندې ترنه واولې دې طرف ته خوش دي باندې کار کوم ځان سره به راته وایي اپشن کې د ټاپ بټن باندې حقوق راځي سیل مرکه یو دا د الاو سپیسینګ بټوین سیل دا دا معنی د حجرې مثال وستول یو بارډر لري مثال د حجرې لپاره دا بارډر د پاس حجرې لپاره د اعلان حجرې لپاره دا غواړي ټول حجرې د بیل بیل راسي چې ته راسي اپشن ته او ته راسي الاو سپیسینګ بټوین سیل دا بل څه ته ځای کې مثال د حجرې ما باندې فاصله وي اوکې ته وګورئ هر حجره څنګه شولا بیل بیل غواړي نه ټول دی یو حجره مثال لکه مشترک دي دا بارډر نه راځي اپشن ته او اپشن کې به دا څنګه کوي لري به کې چې به ټول به وخت زم سم بدل تر سره اتوماتیکلی ریسرچ ټو پیټ کانټنټ دا معنا کله چې ته لیکنه کوم دا اتوماتیک دا هغه غټي کنه غټي درسل وینه اتوماتیک غټي کومه څه نه دا په هیڅ صورت سره څنګه کیږي نه غټي ځه نه را بس چیرته اما ټیک مارک څنګه کوي به لګوي اپشن ته راسي اپشن کې دا ټیک مارک لګي ته اوکې به کې بیا اوکې دي بس کار څنګه لیکنه کې ورلاګ درته څه امکان نه څه نه تر دغه څنګه شي زم سو هم نشو دا ټول ویډیوان چې موږ خبرې کوو کې رودا پروپ واسطه مثال کوله سپیسیفای هایټ کوله چې یو ورته چې ورکه لوړوالی ورکه ورواله څنګه نسول ولا نن طریقه چې دا دې ځای به ونی سول ورا دا طریقه نه ده دا ورا یا کوله سم دا حجره دې ځای ونی سول دا غټه کې به څنګه کې سامسون بس در سره allow root to break across page دا معنا کوم څه دا ټیبل غټ وي وستو ګورې کله که زه دلته لیکنه کوم دا شی نه ختموم دا یو چې کوم
کوم دې ځکه چې کان ویلکم اخیری حجره کې ویلکم ټو خوست سټي ګوره نیمه لیکنه بره پاتې شوه نیمه چېرته راغله لاندې دا مطلب چې که صفحه وي نو دی ځان څنګه کوي برېک کوي ماته نیمه بره پاتې کېږي نیمه لاندې راځي که چېرته غواړئ چې نه دا د مکمله لیکنه لاندې راځي مطلب برېک کېږي نه لیکنه د نیمه بره او نیمه لاندې نه راځي نو رابسې پراپرټي ته دلته به راسي دا ټیک مارک په لرې کې اوکې به یې کې اوس دلته لیکن چې ویلکم ټو خوست وګوره مکمله لیکنه یې لاندې راځي راغله که نه راغله بل څه در سره تاسو مثال ما یو بل هغه جوړ کړی دی ټیبل مې جوړ کړی دی دې ځای نه غټ ټیبل جوړوم داسې ټیبل جوړوم چې 15 د روی او 200 د چای وي 15 د کالم او 200 د روی وي په دې کې لیکم یې ځته نوم نیم جاب سلري اول چې ده کمیشن ټوټل دا چې زه تر دا دوه صفحه باندې دغه لیکم چې به لیکم نیم کنسب 2000 صفحې دا څو ځل لیکم دا څه مشکله ده غواړئ چې مثال دا په هر هغه باندې تکراري راځي دا سر و په فکر مو سر رو کې بدلېږي که بل رو کې بدلېږي بیا کار نه کوي ښه کومه رو کې بدلېږي کار کوي نه کوي نیکسټ یا پریویس ته لاړ شه اوله رو ته وګوره اتومېټیک فعاله شو صحیح ده که دا ټیک مارک چېرته ولګوم اوکې کوم وګوره دا نیم جاب سلر ټولو باندې تکرار شي ګوره اسمته هره صفحه شته که نه شته چپ لیکي د نیم جاب سلر وګوره ټولو په سر باندې لیکلي دي کاري شته زه ته پوه شوې دا ډېر مهم اپشن ده داسې نه شو کړی چې دا یو رو کلام ورونکو یا کوم فرمات شو سره کانسل کړم پوه شوې باندې سل چې کالم چې کېږي دا کالم ده ښه کالم ته کولی شي د پراخوالی زیات کوي چې کوي کمې کوم کالم چې ولاړ یاستئ ګوره کالم څنګه شو خراب شو ورپسې بل چا د سل د اندازې حجره ته کولی شي پراخوالی زیات کوي یا کم کوي او بل دا لیکنه چېرته غواړئ ټاپ طرف کې غواړئ کوم ځای کې مثال دې ځای کې تا کوم نوم لیکلی ده لکه زه دلته لیکم مثال اسمت څه مې لیکم اسمت دا اوس بل طرف کې ده راځئ چېرته پراپرټي ته دې ځای مثال سنټر وګورئ چېرته راغی سنټر ته بیا راځم باټم ته وګورئ باټم طرف ته به راشي هر طرف ته تاسو کولی شئ راولئ صحیح ده او ورپسې بل چا د ډیلیټ څه کار کوي ډیلیټ سل دا مطلب چې دا یوه حجره څنګه کا ډیلیټ یې که مثال دې ځای کې تا کومه حجره هغه ټیبل یې جوړ کړی وړوکی ټیبل دې کې دا حجره ختموي نه رابسې چېرته ډیلیټ ته ډیلیټ چا لیکلی دی سل کله دا حجره ختمه شي بل سل دې کوم طرف نه ورته راشي د لیفټ طرف نه وګورئ چپ طرف نه به یوه حجره دې ځای ته راشي هغه به ډیلیټ شي صحیح ده ډیلیټ کالم څه معنا مکمل کالم ختم کالم یې څنګه کړو ختم وګورئ ټول کالمونه ختم کړه ډیلیټ رو څه کار کوي مکمل رو څنګه کوي ختمې کوي څو روګانې انتخاب کړي بیا هم کولی شي ګوره دا انتخاب کولای شي چې څه شی دې ورته راشي او دې ورته بیا چېرته راشي ډیلیټ کوم ډیلیټ کې رو صحیح ده ډیلیټ ټیبل بیا څه کار کوي مکمل ټیبل څنګه کوي د منځه یې ځم شو بل در سره انزرټ اباو دا معنا پر مثال ما ته ولیکه چې عمر مثال وظیفه یې شی ده ټیچر او یا تنخواست کړه و دلته دماغ بره په سر باندې یو بله رو پکار ده نو دلته به ودرېږي بیا به راسي چېرته انزرټ اباو ور بره به یو رو راسي مثال نیم وجاب دا شان ولیکم صحیح ده بل دا انزرټ بلو څه معنا لاندې مثال دې نه یوه حجره اضافه کوي کلیک وکړو ګورې لاندې به یوه حجره راشي صحیح ده انزرټ لیفټ څه معنا چپ طرف ته یو کالم اضافه کوي ګورې چپ طرف ته یو کالم راشي یا انزرټ رایټ مطلب ښي طرف ته یو کالم اضافه کوي ځم شو مرچ سل څه کار کوي څو حجرې سره لکه مثال دا څو حجرې څنګه کوم یو ځای کول دی مرچ سل باندې کلیک وکړه دا ګورې څو حجرې به سره یو ځای کلیک وکړو ګورې ټول نه چا جوړ کړه یوه حجره داسې مثال لکه مثال دې ځای کې ما دوه شیان لیکلي دي داسې مثال دلته لیکمه چې نوم دلته مې نوم ولیکو او دلته چا لیکنه د پلار مې مثاله دا بل دواړه حجرې یو کوم شهرت کې ولیکم انتخاب کې مرچ سل یو حجره جوړه شو خلاص جوړه دلته ولیکي چې څه شی شهرت مثاله خلاص بیا مثال نور څو حجرې سره یو ځای کوي کلیک یې وګورئ ټوله به مو یو مثال د نیم جاب شهرت په شمول ټول یو کلام چې د کلام کې څخه نه راسي کړکۍ راځي خلاص داسې استریح اوس چې ټول یو کلام شي نیم جاب شهرت ټول یو کلام شي نیم جواب کلام دا سه د ټیله دی و روشي د اجازه
داسې وایي اوس شهرت دی جاب نیم دا ډېر شهرت چې بیوا هورو کړو جابا دغه جابا دا هغه ختم کا الله کې وایي کنه وخت ساته ورسو چې رسېږي ونه رسېږي نن اوس یې کړل دا وګوره شکر دی ورته دا مطلب Mr. Zaid University on report 90,000. صحیح شو بیا راځم چې دا رائټ هنډ باندې پوس وځي مرج باندې پوس وځي سپریډ څه کار کوي مثال دا حجره دوه برخو ویشم راځم ته تاسو مثال څو کارونه باندې وشم دوه برخو په دې څنګه کبیره څه باندې سو یا مثال تر راځه سپلیټ سیل برو او کلمونه باندې وشي مثال دوه کلمه او دوه باندې وشي درې کلمه دا وره درې کلمه او دوه چسو صحیح ده مرج سیل به چل به پور سپلیټ دا معنا چې کڅو حجره انتخاب کما مخکې تر دې نه زدا چک کما سپلیټ کما اول باید چک مرج کې مرج شته کې دی ځای کول اول به مرج کې به دا نو څه چک کلمونه او پرو باندې شاته دا ټمر به چې تل ته لوګو دا رو کار نه دي ځکه مرج نه شروع نه سي راځي ختمه دی اول مرج کې به کلمونه او پرو باندې وي شو اول مرج کې به پرو او کلمونه باندې څنګه تقسیم کړل سپلیټ ټیبل دا نه دا ټیبل دوه برخو شامل کوم ور ټیبل څنګه شو تقسیم کوم تقسیم نمبر سنم لاندې شو دیو نور څه دی ها دې ځن کولای شي کلم ته شاور کو او روته پر خپل ورکو او دې ځن به کولای شي کلم ته شاور کو پر خپل دې ځن لاندې کولای شي مثلا یې کلمونه سي یا رو څنګه کې لاندې راوړل شي ځمسو اټوپټ چې ما پرون درې خبر دې ته نه اټوپټ کنټینټ دا مطلب د ټیبل د چش باندې ځه لیکنه باندې ځه مثال تاسو کوم لیکنه کړی دا وره وان د ټیبل کوم انداز سي لیکنه باندې دا اټوپټ کنټینټ وره لیکنه باندې تاسو لیکنه زیاته ده نو په ټیبل کې کمه ده نو نه کېږي بس دا ټوپټ ټو وینډو دا معنی دی وینډو باندې دی وینډو باندې باندې کې ته دې بل ټیکسټ کالم د ټیکسټ کا ټوپټ ټو وینډو دا معنی څه کله لیکنه کوم کې دا سي غټ سي یا غټ نه سي وګوره دا په بعض وخت غټیز بعض وخت نه غټیز صحیح ده او ټیکسټ دا معنی سپیکس په ثابت په هیڅ امکان نه غټه دا بیان نشته دا وګورئ د لیکنه دا تاسو لیکنه کې چې ته راځي زم څو ګرامر غنوي خوش دی باندې دا څه ده ها ډیسټریبیوټ رو او ډیسټریبیوټ څه ده کالم دا یو وایم واسطه کې راځم چې تنظر کې ټیبل رسم کوم په لاره خوښ باندې ځکه دا وګورم دا د ټیبل ماره سم چې بعضي کالمونه غټ دي بعضي روغاني څنګه دي غټ دي مطلب مختلف دي بعضي کالمونه غټ دي او بعضي څه غټ دي رو غټ دي وګورم اسمه تاسو به نه بس ته دا ټول کالمونه او روغاني څنګه کې یعنی بل سره مساوي کې دلته وته کې د ذکر راځي چې ته بیا ورته ډیسټریبیوټ کالم او ډیسټریبیوټ رو او ډیسټریبیوټ کالم او ټول کالمونه او روغاني څه شي دا ډیسټریبیوټ څه ده روغاني مساوي کا ډیسټریبیوټ کالم سمانه کالمونه مساوي کا دا ډېر ته وګورئ ساده ټیبل د بعضي کوچني د بعضي څنګه دی غټ دی توای ټول مساوي کې ډیسټریبیوټ رو باندې په روغاني مساوي ډیسټریبیوټ کالم څه مساوي کې کالمونه مساوي زم شو ګرانه باندې دومره بس دې کې نور خبرې نشم صحیح ده څه وخت څنګه ده زه